أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. دغه نمخ کې آیتونو کې الله جل جلاله د یو منافق او د یو يهودي واقعیا چې کومه تر شوی و نو د هغه بیان یو کو چونکه په هغه کې منافق چون په غلطه باندې و پکې قتل هم شو. بہرحال اجمالاً باغی واقعي بیا یاد وکړو چې د منافق او د يهودي اومزکه باندې لنجاوا منافق په باندې قابض وو. يهودي دعوا وکړه نو خپل کې سره اویل يهودي وی ته وی چې تاسو په پیغمبر په فیصله وکړو. منافق وی ته وی چې نه دي تاسو کوم سردار دا کعب بن اشرف په هغه په فیصله وکړو. نو نبی عليه السلام ته فیصله وروړه. علیہ الصلوۃ والسلام فیصله دی يهودي په حق کې وکړه ځکه چې په حق باندې منافق چې هغه وروته نو دا سوچ وکړل چې عمر رضی الله د يهودو په باره کې ډېر سخت هغه ته چې د خبره تیر کو نو اب د مو په باره کې فیصله وکړي مو حق کې. نو يهودي ته و چې را دا فیصله باندې زه مطمئن نه چې په عمر یو وکسو. عمر رضی الله چې ویره نو عمر رضی الله پښتنه نو وکړه چې توسی نبی علیہ السلام موجود ده نو دا فیصله پاغي باندې حل کوو د معاملہ پاغي حل کوو په فیصله ته وکي. نو يهودي وی ته چې نبی علیہ السلام ته موړی و وی چې بیا وی چې هغه د مو په حق کې فیصله وکړه او دا یی چې سچ په عمر یو. نو عمر رضی الله دغه منافق نه پښتنه وکړه چې دا غاسه دوی چې آو ویشاله صبر وکړي. عمر رضی الله کور ته نه وته او کومه 13 تورې چې ودایرو خوسته او پاغي وخت کې د منافق نه سر قلم کو او وی چې څوک د پیغمبر په فیصله باندې راضي نه وي نو د عمر فیصله به د اغي په حق کې بیا دا غي. د منافق چې کوم د خاندان کسانو دا نبی علی السلام ته روغل وی چې عمر د موږ کاس قتل کو او دای کوي رغلاو نو په دې دی بنیاد وی رغلاو چې د خبره کې لږ مصلحت جوړول سره پیدا کی. نو ردا هونه چې پیغمبر یې منال نه دی فیصله یې منل نه نو دا مسلمانو لہذا مسلمانی قتل کړه د عمر نه قصاص یا دیت او خصای شي. عمر رضی الله نبی علیہ السلام نو وشته چې عمر ادا دې څه کړی. عمر رضی الله ډېر شمی کړی الله پیغمبر وی بیا به هم د مو دغه فیصله وی چې د تو د فیصله نه بعد څوک پیغمبر فیصله کوي عمر فیصله به دغه سر به کلم دی. نو بیا الله پاک د عمر رضی الله د حق په باره کې چې عمر رضی الله خبره کې په حق ده آیتونه د قران نازل کړل او الله وی چې دغه سړی چې دا مسلمان ونه دا کافر وو. عمر کا قتل کړه یو کافر قتل کړه اوس کافر ویل او په ظاهر خو مسلمان وو. منافق تو سه تعریفونه اوریدلی پیژنو چې منافق هغه چاته یي چې په خله باندې ایمان وی اسلام وی او په ځل کې کافر وی. نو د دې په ظاهر باندې اوس ګورا چې دای د پیغمبر فیصله وي ته شوی دو ای باوجود هم دای نور خبرې پکې کوي مطمئن کو باندې نه دا ځون بیا مطمئن کوي نو دا د کفر د پورا کافی دو. نو الله جل جلاله فرمایل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. د حرف قسم نه مخکې یا د لفظ قسم نه مخکې چې کله لفظ د لا روشي نو هغه به معنا په اعتبار ازاید وی معنا یې نه کیږي. نو د دې معنا شو چې فلا وربک چې قسم می دی په رب د تعالی په خپل ذات په خپل قسم کړی چې فلا وربک قسم می دی په رب دې تو باندې او یا کله لا معنا کو نو دا معنا کوي شو فلا چې نه دا مؤمن نشي کېدی. دغه کوم کس چې د تو فیصله نه بعد دای په عمر باندې فیصله کوي نو دا سارا مؤمن دانا
وربک قسم می دی پر رب دی تو باندې لا یؤمنون چې دوی دی ایمان ولا نشي کېدای دوی مؤمنین نشي کېدای حتا یحکموک تر دې پورې چې دوی حکم جوړ کی تولرا چې تر څو پورې ته حکم نه جوړ کړه تر ارس دوی مؤمنین یو حاکم دا او یو حکم دا حاکم هغه چاته وي چې آپ فیصله دي ته وکي هغه فیصله ته بیا په مجبورۍ سره اومني نه په زور اومني دا حاکم وي او حکم ولا فیصله هغه ای حکم چا فیصله ته وکي نو کده ته په حق کې فیصله نه وکي هم ته په هغه باندې پوزړه سره راضي وي یو مسله دې دو لنجا دې دو چا سره په قران باندې فیصله دې توشولا نو اوس هغه په حق کې فیصله وشو دا شایم زکه پټای پیسې ایتلوړل په تو باندې پیسې هم روغلې تو دې لوس نم زکه هم اوتا تب بیا هم په خپا نه وي او که په خپا وي چې دا ویلې د څه وشول نو بیا پوه شي چې مو ایمان نشته دې آیت مطابق ورته دومره سخت آیت تا موږ په دغه شي کې ګوره چې خپل په پیله موږ معاملات معلوم کو چې په دچا سره ملانجا دو په دې کې اوس کا په شریعت باندې مو ته فیصله کیږي نو مو په حق کیږي کنه او کبه پوه شي چې په شریعت کې مو ته کیږي بیا شریعت معنا او کپوه شي چې په شریعت کې مو ته نه کیږي چې په عدالت حل کوم په شریعت کې نه کوم ګوره دا د کفر الفاظ ته په شریعت دا شریعت معنی نه شریعت چا قانون دی الله قانون دی دی الله د پیغمبر قانون دی نو الله جل جلاله فرمایي فلا وربک لا یؤمنون دوی چې دې پر رب دې ته مې قسم دوی مؤمنین نشي کېدای حتا یو حکیمو کده دې پونه چې دوی حکم تو جوړ نه کی فيما په هغه شی کې شجره بینهم چا باعث اختلاف دي جګړې جوړ شو د مومنین دي دوی کې ثم لا یجدوا فی انفسهم بیا فیصله د دوی مبارکی وشي اینه بعد ثم لا یجدوا ثم لا يحسوا بیا دوی مخصوص کوي نه فی انفسهم په خپل زړونو کې حرجن ستنګي څه شک شوبه نه محسوس کوي نو وسه مما دی هغه شی دی وجنه قضایي ته توي د فیصله کړي و یسلموا تسلیما او دوی تابعدار وي په تابعدار کې دلو سره ولو ان كتبنا عليهم الله جل جلاله فرمایي چې د کوم احکامات موږ د کړي دا ډېر آسان دي کدا مې هم د کړي او بیا مو هم د احکامات هم منلا کدا مې هم ته ویل چې خپل ځون مړکا بیا به هم ځون مړولا عقلونه به پکې نه جنگولا چې ځون سرنګ مړک دا خودکشي دو ویلې د زندگی چا دې کړی دا الله دې کړی اوس الله دې ته چې ځون مړکا علي چې بیا به هم ځون مړولا خو الله تاسو چاته نه دا حکم الله ته نه دا کړه خپل کور دې جوړ ک بنگلا دې جوړ کړلا لوی محل دې جوړ ک الله دې ته وایي چې دې کې کور نه وځه پرېږ دوا ته چې یار نه خو اسراف تا نه ویلې د غمال چا دې کړو حالات علي چې قدم هم دې تویل ته بیا منلا دا خو څه کوي چې وام ځکه خبره دو او دې حق هم دا او ته په کې هم چونو چورا کوي ویلې په مخ کې امتونو الله دا کړی نو بنی اسرائیل چې کله دې سی عبادت یو کو موسی علیہ السلام اربوت شګا دي کوه تورنا او چې کله خبر شو دوی په خپل غلطۍ پوي چې دا مو څه کفر کړل وی چې اوس توبې صورت وی دي توبې صورت مدادا چې کوم کسانو چې کفر کړه دا هغه کسانو ته د نور ولګي چې د چا شرک نه د کړه سی بدت نه کړه او په د توري کفری ویني وي یا بل روایت کې خپل زونه د مړکی نو بیا یو تور وریز الله پر تیار شولا قتل غرض شروع شول په 70000 نه ډیر چې هغه قتل کړ دا د توبې صورت وو نو الله فرمایي کدا مې هم در مدد لازم کړیو دا مکولا ولو ان كتبنا عليهم او کچرتا بشک سره موږ كتبنا لازم کړم او له بدوی باندې دا خبرانه قتلوا انفسکم چې تاسو قتل کوی خپل نفسونه خپل زونه او خرجوا من دیارکم تاسو او بوسو خپل زونه د خپل کورونه او خرجوا تاسو او زوی من دیارکم د خپل کورونه ما فعلوه الا قليل منهم نو دا عمل بنو کړه چې د کوم بدوی لازم کړه شو الا قليل منهم مگر ډېر لږ کسانو دي دوی نه ولو انهم فعلوا او کچرت بشک سره دوی فعلوا دوی کولا ما غچار یعذون به چې پاغه سره دوی نصیحت کولای شي چې د الله پاک اطاعت لکان خیر لهم نو دا خبره وای دوی پر ډیره بهتره وا واشد تثبیتا او دا خبره وو دوی دی پورا اشد ډیر زیات سخت او تثبیت اند استحکام دی ایمان دی پر چې ایمان می پوری سره ډیر مضبوط شو نو دی الله جل جلاله د هر څه چې بدن ته مضبوطای د غمټه مضبوطای د خپل ورزش وی بدن مضبوطای د خپل ورزشونه نو اوس کوي سړای دا هغه باډي جوړي او مسل جوړي نو کوم ورزش چې نه کوي د باډي جوړي نه جوړي
او په دې کې کوم کس چې دغه شی ماهر وي، کوم ریاضت او ورزش ته شیا باندې درنګ د ایمان د تشه په تشه خبره خو نه جوړیږي. د الله جل جلاله احکامات منلو سره د نبی علیہ السلام تعلیماتو قبلول سره د ایمان جوړیږي. او اوس چې دا د الله احکامات اومني نو څه پیدا بي نو پیدا دغه دي. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. او په دغه وخت کې لا اسکدوی دا په دغه باندې عملونه کړی و. لا اتیناهم البدوی تخمخاور کړی و من لدن د خپل جانبنا اجرا عظیما اجر لوی. ولا هدیناهم صراطا مستقیما خمخابدوی تمجا شیل یو صراطا مستقیما سیکنه غلیار. ومن یطع الله والرسول او هغه څوک چې اطاعت کوي خبره حکم منی دی الله جل جلاله والرسول او دی پیغمبر منی فاولئک مع الذین نو دغه خلق په سره دغه کسانو وی جنت کې انعم الله علیهم چې الله پاک انعام کړه په دوی باندې. څوک چې الله منعمین بندګون دي النبیین انبیاء والصدیقین رښتونی خلق والشهداء او شهدا والصالحین او نیک خلق. حدیث کې بل هم د شهدا معنا په دوی کې شهیدون یا د شهدا نه مراد علما. العلماء الشهداء الله فی الارض. حدیث شریف کې درمي چې علما د الله پاک گوايون دي، گواہی کوون کې دي په مختم ځکه نمونه د گواه سره د علما وینه مراد دي. نو د 15 طبقه سره بوزه سره دي د انبیاء کرامو په ډېر چګ رتبه دي، چګ مقامات دي، هغه ته څوک سره رسیدای شي. دا صفاتونه په چا کې موجود وي چې د الله هر حکم ته سړی تابع وي، غوړه یې شي چې الله پاکه زه خپله منمني نه کوم. نو دا به د انبیاء کرامو سره جنت کې په داسې اعتبار سره چې د هغې غوندې کوم مکان د محل د جنت ته نشي ملویدای. خو البته د پیغمبر کوم جنت ته په کوم زوی کې دا زړه دی وغوښتله چې یاره لږ چې د پیغمبر سره مجلس وکړه نو هغې ته لږ ویر نو ستا یې سره وکړه. دغه کسانو ته به د پیغمبر سره د مجلس هغې ته د ویرتللو د هغې سره اوټ نه بیټ نه د دې اجازت وي به دی اټینډ کوی شي. نو دا څه معمولي خبره ده. د هر چا زړه غواړي زړه دی چې زه د آدم علیه السلام سره ملاقات هلته کوم، د هغې مجلس کې کښېنم، زه د موسی علیه السلام سره د نبي علیه السلام. نو دا صفات چې کله وي د سره دا نو یو کرټ به درته میلاوي چې ته هغې ته تللی شي، که نه یې نشي تللی. نو ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. نو هغه کسان چې اطاعت د الله پاک کوي او د پیغمبر کوي فاولئک نو دا کسان مع الذین د کسانو سره وي انعم الله علیهم چې الله پاک انعام کړه په دوی باندې من النبیین د انبیاء کرامو او صدیقین او د رښتونو خلقونه والشهداء او د شهداونه یا د علماء والصالحین او د نیکو خلقونه وحسن اولئک رفیقا. وحسن او ډیر شدید هغه خلق رفیقا د اعتبار د ملګرتیا سره د خلق ملګرتیا ډیره شادو. ذالک الفضل من الله. ذالک الفضل دا مهربانی چې الله پاک په چا باندې او کې من الله پاک نه وکفا بالله علیما او کافی د الله جل جلاله عالم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.